خوا راشه بچیا ټوله ویډیو دې راله غرق او تباه کړه راوړه دلته فتوحات نه مفسداتو جنگ دی او زمونږ په خاوره باندې جنگ د مدنیاتو جنگ دی او زما وړه وړه بچي چې په بمونو ولي قاتله وایه دا د کوم روایاتو جنگ دی کوم روایاتو جنگ دی ډېر زما وړه وړه بچي چې په بامونو ولي او قاتله وایه دا د کوم روایاتو جنگ دی زمونږ ملک زمونږ وطن زمونږ قانون خرڅیږي تاسو خبر یې چې په څو قیمت پښتون خرڅیږي ډېر زمونږ ملک زمونږ وطن زمونږ قانون خرڅیږي او تاسو خبر یې چې په څو قیمت پښتون خرڅیږي اغیار راغلی د وطن نه مې په زور وباسي حیا مو ورکه ده د کلمې سرتور وباسي تاسو له عشق تاسو په عشق مرض اخته لکه مجنون پاتې شکر وباسي چې لا اوس هم نن پرون پاتې چې باغیارو ستا په نوم باندې بچي وده کړل پښتون اوس هغه پښتون نه تش په نوم پاتې ډېر ښه یار ستړی شومه خدایه نور مزل زمانه نه کیږي توکل کوم خدای خو توکل زمانه نه کیږي زه د الله کور کې هم د خلکو نه کنزل اورم چپ خوله ودرېږم کنزل زمانه نه کیږي سلامونه او نیکې هیلې دوستانو عزیزانو کشرانو مشرانو زه یم ستاسو ورور جاوید ناتار په دې تمه په دې هیله چې ښاد آباد او خوشحاله به د ژوند په ښو شېبو کې وي نن موږ سره یو شخصیت ناسته کوي چې په لږ وخت کې په خلکو باندې ځان وپېژندو د خیبر پښتونخوا د زرخیزې ځمکې سره تعلق ساتي څنګه چې تاسو ته معلومه ده د خاورې وخت په وخت باندې ډېر ښه ملغلرې راویستي دي دا سلسله لا تر اوسه دوامداره ده چې د خیبر پښتونخوا یا د کوزي پښتونخوا په ځمکه باندې به د شاعرانو کمی نه وي هر خاورې له خدای پاک یو خپل اهمیت ورکړی دی نو موږ سره ناستی کوي درویش خان چې غزلې نظمونه او بلها داسې کیسې کتارې چې په هغې باندې روش د انسان متاثره کیږي د دې نه به تپوسونه هم کوو د دې نه به معلوماتونه هم کوو او د دې نه به شعرونه هم اورو ارشاد درویش صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم زموږ د پروګرام ورکو ملغلرو کې په خیر علي ستړي مشي ولیدم انشاءالله خو ستاسو خوشحاله ساتي ټول نه خو اول زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې ستاسو خپل قیمتي ټیم مې وویسته پوه شوه او موږ له راغلې غزل به وایم خو د غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي چې کمکل نه یم خو کمکلو په کتار ولاړ یم کمکل نه یم خو کمکلو په کتار ولاړ یم او کښتۍ مې ډوبه شوه رامنډه که په دار ولاړ یم او هغه زموږ د کلي ځي بلا بلا خوشحال دي زه ورته ډېرې بېوسۍ نه په کلار ولاړ یم هغه زموږ د کلي ځي بلا بلا خوشحال دي او زه ورته ډېرې بېوسۍ نه په کلار ولاړ یم او په بېوفا خلکو اعتبار راته اوس داسې ښکاري لکه چې ځان وژنمه ځان ته په ګزار ولاړ یم او پرون مین شوم او نن وایي چې ځان وژنمه پرون مین شول او نن وایي چې ځان وژنمه زما خو مودې وشوې د چا په انتظار ولاړ یم دا یو ځل بیا ووایه جي پرون مین شول او نن وایي چې ځان وژنمه زما خو مودې وشوې د چا په انتظار ولاړ یم او دا یو غزل دی وایي چې هغه سړی بدل ته هله راځي هغه سړی بدل ته هله راځي نو خدای خبر امن به کله راځي واورې جي هغه سړی بدل ته هله راځي نو خدای خبر امن به کله راځي او چا راته وویل چې وطن ورانیږي اوس دا خبرې د یو بله راځي چا راته وویل چې وطن ورانیږي اوس دا خبرې د یو بله راځي دوی که راپاڅېږي او یوشي سره دوی کې به دغه عقل کله راځي دوی که راپاڅېږي او یوشي سره دوی کې به دغه عقل کله راځي مونږ په خپل حق پاڅېدلي نه یو کنې رڼا خو مونږ له خپله راځي مونږ په خپل حق پاڅېدلي نه یو کنې رڼا خو مونږ له خپله راځي په پښتونخوا کې او د امن اواز لکه خزان کې چې بلبله راځي او درویشه دا د پښتنو غمونه درویشه دا د پښتنو غمونه راته په ورځ کې څو څو ځله راځي نور به را سره څه شریکوئ او یو څه ماتګوړ نظم به در سره شریک کړمه او خو د نظم نه مخکې یو دوه درې شعرونه دي چې کومو خلکو ته مې زړه کې احترام ساتلو تاسو خبرې چې کمی به مې هغو کولو چې کومو خلکو ته مې زړه کې احترام ساتلو تاسو خبرې چې کمی به مې هغو کولو زما په ژوند له ټولو غټه ناکامي دا وه چې سپکو خلکو ته نظر مې د درنو کولو او غزل به وایم خو د غزل نه مخکې دوه درې شعرونه دي چې ښه ور معلوم دي
په والله د دې دنیا قاتلان خور معلوم دي په والله د دې دنیا قاتلان خو نه معلوم دي لا تر اوسه د مولا قاتلان داسې څوک نشته چې خپو کې ورلپړی ورکی په مونږ مزي کوي زمونږ د پښتونخوا قاتلان او غزل صدا سي دي چې خبر شوم چې بیا حالات خراب دي چې بیا حالات خراب دي ای وطن ولې جوړ نشوي کسه خبر شوم چې بیا حالات خراب دي وطن ولې جوړ نشوي کسه ډیر دې مړه کومړه ډیر دې بینوا کو ای قاتل ولې سور نشوي کسه ډیر دې مړه کومړه ډیر دې بینوا کو ای قاتل ولې سور نشوي کسه مونږ بچی سپارلی نه دی لا پراته دي ته زمونږ په غوښو مور نشوي کسه مونږ بچی سپارلی نه دی لا پراته دي ته زمونږ په غوښو مور نشوي کسه اوس پتا هیڅوک اعتبار نه کوي پرېږده شرمنده نشوي مختور نشوي کسه اوس پتا هیڅوک اعتبار نه کوي پرېږده شرمنده نشوي مختور نشوي کسه او دا پښتو ټوپک کې د پښتونه د دې لاسه ته سرتور نشوي کسه دا پښتو ټوپک کې د پښتونه د دې لاسه ته سرتور نشوي کسه او مونږ تا باندې د خپل سره تیر زمونږ خاورې زمونږ مور نشوي کسه مونږ پتا باندې د خپل سره تیر یو زمونږ خاورې زمونږ مور نشوي کسه او پلاره زبد ینسایم ته مزل کا د درویش د سترګو تور نشوي کسه د پوسونو طرف ته راځو درویش صاحب د کم وخت نه شروع کړې ده دا یوه دویمه خبره استاد هم څوک دی دا دی دوه او کومه ادبي ټولنې سره تعلق ساتي دا دی درې او د جن هلې ځلې څه دي روزګار څه کوو او شاعري خو مې جاوید لالا شروع کړې مې 2016 نه ده او ستاسو د شاعر خبره وکړه چې یار د خوښې ټولنه او د خوښې شاعر مې کم یو دی که نه نو شاعران خو ټول زمونږ ورونه دي او چې کم یو شاعر مې او چې شاعر لیکي نو زه ورته ډېر په درنه سترګه باندې ګورم او په ما ډېر ښه لګي او بیا په دې شاعرانو کې د خدای بخښلی الله دې ورته جنت الفردوس نصیب کړي تراب صاحب مې ډېر زیات خوښ ډېر زیات کوم ادبي ټولنې سره تعلق ساتي نو ادبي ټولنې سره خو فلحال چې کوم 2018-2019 کې زمونږ د اورکزو د تیرا خپل یو ټولنه وه نو هغه په 2019-20 کې ختمه شوې ده نو هغې نه پس بیا لکه زه داسې ټولنې سره لکه په ظاهره توګه باندې داسې زموږ استاد لکه څوک په دې ټولنو کې بس تاسو دغه کړی په ټولنو کې زموږ دغه کړی مخکې به راته څه اورې مخکې به درته یو غزل به درته واورم چې څه پوه دي او څه پوه شول او څه نور پکې پوهېږي څه پوه دي او څه پوه شول او څه نور پکې پوهېږي او لږ پاتې دي اغیاره بې شعوره پښتانه سرې وینې به دې توی کې او قانون به دې په لاس کې که یو ځل مې راپاڅېدل تربوره پښتانه ډېر ښه دا بیا ووایي سرې وینې به دې توی کې او قانون به دې په لاس کې که یو ځل مې راپاڅېدل تربوره پښتانه څه تور کارغه خوړلي او څه هټ سیلاب راخیستي راپاسه منظوره پښتانه څه تور کارغه خوړلي او څه خړ سیلاب راخیستي راپاسه منظوره پښتانه یا دا وطن به پرېږدي یا اعلان به د جنګ وکړي په ژوند کې ستړي شوي دي مجبوره پښتانه ډېر ښه یار ملک مو آزاد دی خو پښتون پکې غلام ولې دی ملک مو آزاد دی خو پښتون پکې غلام ولې دی لکه سروې د منډۍ داسې ارزان ولې دی لکه چې سپک د سمندر سپینو زاګونو په شان د دهشتګرد د ترهګر په نوم بدنام ولې دی لکه چې سپک د سمندر سپینو زاګونو په شان د دهشتګرد د ترهګر په نوم بدنام ولې دی او څو ما خو که وژني خو زه خیر پسه کې سور مې وژني خیران په دې یم چې قتل مو امام ولې دی ما خو که وژني خو زه خیر پسه کې سور مې وژني خیران په دې یم چې قتل مو امام ولې دی له دومره ظلم او له دومره ګناهو په وجود پرته د ځمکه او ولاړ بر اسمان ولې دی او خدایه کافر دی په کافر حسن کې ښه خوشحال دی خیران تر دې یم چې تنګ دی مسلمان ولې دی خدایه کافر دی د کافر حسن کې ښه خوشحال دی خیران په دې یم چې تنګ دی مسلمان ولې دی او دوی نه په امن نه په جنګ کې چرته ګټه وکړه
دی همیشه د سرو ګلونو په تاوان ولید. او دا یسو شعرونه وو یسو شعرونه نور دی. یو غزل دی چې ما قبایل ما د شدګر ګڼې ته دغه بارود خو ستا په ښار جوړېږي چې مې سرتوري ماشومان وژني په دې څه حق ستا د ګزار جوړېږي. ما قبایل ما د شدګر ګڼې ته دغه بارود خو ستا په ښار جوړېږي چې مې سرتوري ماشومان وژني په دې څه حق ستا د ګزار جوړېږي. بس دغو خلکو ته دعا وکړي دا خو زمونږ بازار جوړېږي. بس دغو خلکو ته دعا وکړي دا خو زمونږ په ازار جوړېږي چې مې د زړه په غوښو وساتلو اوس هغه خلک راته پلار جوړېږي. او مور مې ویل درویشه حق وایه تا ته په دې نه هم سینګار جوړېږي. مینوالو دا موږ سره ارشاد درویش صاحب تاسو واورېدو. یا ورکې قافلې د پښتنو راله پیدا کا یا بیا د ازادۍ خفه بادونه را پخلا کا یا ما نه غیرت واخله چې نه ویر کوم نه جاړم یا سم د اباسین نه ترامو ټوله زما کا یا داسې مرګې راکړه چې نه سوال وي نه جواب وي یا دلته د میزان تله زما په لاس کې راکا یا دې بې پته قوم کې حسیني جذبه پیدا کا یا تنده کې مې جوش د کربلا نه هم سیوا کا. تاسو مونږ سره ارشاد درویش صاحب واورېدو چې نوی شاعر دی ډېر ښایسته لیک کوي ډېر ښکلی لیک کوي. تاسو واورېدو امید ساتم دا پروګرام به ستاسو خوښ شوي زموږ سپورټ وکړئ چې نوي نوي شاعران څنګه زموږ د دې پروګرام نوم هم ورکې ملغلرې دی موږ د ورکو ملغلرو پسې ګرځو او زموږ سره په چینل باندې داسې شرکت وکړئ چې یاره کمنټ پې وکړئ لایک پې ورکړئ نو دا چینل به مخکې ځي او دا ادب دنیا اصل کې دا خدمت د ادب دنیا دی دا به مخکې ځي. ډېره مهرباني یو جهان منات تر بیا بل پروګرام پورې نوي شاعر پورې بل شاعر پورې د نه اجازه غواړو د الله په امان.